السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. په رمضان یعنې د روژې په میاشت کې د مؤمن خدمت کول. زموږ په جامعه کې چې په روژه کې ډېر خدمت کوي، ښځینه یې کوي، ښځې ډېر خدمت کوي. د روژه مات خوراک برابروي، د پیشلمي خوراک برابروي، د کور خدمت کوي، ډوډۍ پخوي، چای پخوي. ښځې خدمت کوي. پر دې باندې الله جل جلاله دې ته څومره اجر ورکوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه روایت دی، عبدالله بن عباس راته نه وایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي که یو مؤمن د مؤمن په خدمت کې سي کان خیرا له، دغه خدمت مؤمن ته خیر دی تر 20 کاله اعتکاف. د اعتکاف فضایل به بیا درته بیان کړو چې یو انسان اعتکاف ته وولېږي، که نر وي که ښځه وي، هغه محله هغه کلی الله جل جلاله د اختر په ماښام د دغه معتکف په خاطر ټوله بخښي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي د مؤمن خدمت کول تر 20 کاله اعتکاف خیر او افضل ده. ومن اعتکف یوما، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که سړی یوه ورځ د الله دپاره اعتکاف ته ور وولېږي، جعل الله بینه و بین النار، الله به د ده د دوزخ په مابینځ کې 3 خندقه لرېوالی راولي، چې د هر خندق په مابینځ کې به د 500 کلو لار وي. او بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمایي چې مؤمن د مؤمن په خدمت کې سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مسجد نبوي ته اشاره وکوله، او دا افضله ده تر دغه چې زما په مسجد کې اعتکاف ته ورولېږي. اوس نو تاسې فکر وکړئ، خوندو د هره خور چې د رمضان په میاشت کې په مسجد نبوي کې اعتکاف ته ورولېږي، 10 ورځې تېرې کړي، نو دا نورې خوندې به څنګه قصد ورباندې کوي. دا نارینه پلانکۍ دې ارمان نه لري خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد کې اعتکاف وکړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي د مؤمن خدمت چې هر ځای زما په مسجد کې تر اعتکاف خیر دی. او دغه رنګه د عبدالله بن عمر او ابو هریره رضی الله تعالی عنهم څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دی چې مؤمن د مؤمن په خدمت کې سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي الله جل جلاله 80,000 ملک، بل روایت کې راځي ب75 75,000 ملک الله جل جلاله را نازل کړي پر دغه انسان باندې درود وایندې د مغفرت دعای ورته کوي. چې سهار خدمت کوي تر ماښامه، که څوک ماښام خدمت کوي تر سهاره پورې. دا مؤمن قدم نه پورته کوي، دا مؤمنه ښځه هر قدم چې پورته کوي پر هغه باندې یوه ګناه الله ورمعافوي، یوه نیکي الله ورکوي، یوه درجه یې په جنت کې لوړېږي. الحمدلله زموږ خوندې په روژه کې شپه ورځ په خدمت کوي، د کور خدمت کوي، د میلمانه خدمت کوي. سهار په خدمت شروع کړي تر ماخستان بیا په پیشلمي راکښېني، دا ټول کور ته ډوډۍ ورکوي، د ټول کور د خوراکو د څښاک بندوبست کوي. نو هغه خوندې چې په کور کې نامردي کوي، هغه دي د خپل قبر په خاطر باندې خدمت وکړي. له بده مرغه د پښتنو په ماحول کې خو دا عادت دی، خدمت په ټول ورېندار کوي. هغه خوندې چې نه یې وڅوي بس هغه له خوبه خوري، له خوبه څښي، په پیشلمي باندې په مردار مخ باندې راکښېني، پر سرخان کښېني، سترګې لاندې یې کږې نیولي، هغه ډوډۍ دی خرابه ده، پر ورېندارې باندې یې غړمبوي. نه بلکې خدمت ټول سره کوي، که د خاوند خور وي، که ورېندار وي، که خواښې ځوان یې د خدمت وي، هغه باید په دې خدمت کې حصه واخلي. دا نه معنا چې ماموژن دې راوستلې وه راوه زه په کوربچه باندې ناست یم، تور یا شنه نسوار به کوم، ټوله ورځ به مې دا وایي. نه، جنت لاسته راوړئ،
که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په لیلة المعراج چې پر دوژخو وګرځېدلم ډېر اهل د نار ښځې وې، نو کوشش وکړئ ځانونه اهل د جنت جوړ کړئ، ځانونه د دوژخ څخه وساتئ. په یو بل روایت کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت دی، انس راته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دی چې مؤمن د مؤمن په خدمت کې سي، الله جل جلاله پر هر قدم باندې اویا نیکۍ ورکوي، ومحا عنه 70 سیئه، اویا ګناهونه الله ورمعافوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي د دغه مؤمن خدمت چې وکړي داسې له ګناهو څخه پاک سي لکه هغه انسان چې له موره پیدا سي، څومره معصوم وي، هېڅ د ګناه اثار ورباندې نه وي. نو دغه خوند دی چې سهار په خدمت کې چې په روژه مات باندې د کور اهل میلمانه، د کوټې میلمانه، د کور اهل ټول عذر کړي، دا خدمت ختم سو، د ګناه څخه دا انسان پاک سو، داسې پیشنمي باندې بیا خدمت د کور وکړي، بیا پسې پاک سول. که څوک وایي نو په روژه مات زه له ګناهو پاک سوم، نو په پیشلمي دپاره نو بیا خدمت څه کوو محترمه؟ په پیشلمي خو ته له ګناهو پاک سوی په روژه مات لا په پیشلمي باندې الله جل جلاله د هغه خدمت په بدله کې په جنت کې داسې مقامات، داسې درجې، داسې نعمتونه درکوي چې هغه که په دنیا کې موږ ووینو په دا کور کې به د سپین سرو د نجونو پر دې خدمت سره جنګ، یوه به یې زه کوم بله به یې زه کوم، خواشي به تر مژور ډېر کوشش کوي، مژور به تر خواشي ډېر کوشش کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي که څوک د مؤمن په خدمت کې مړ سو جنت ته به داخل سي بې له حسابه. نو دغه خوند دی چې خدمت ته کور کوي، دا که د ورځې مړی سي که د شپې مړی سي الله به جنت ته بې حسابه ور داخلي کړي. الله دې زموږ خوندو ته توفیق ورکړي چې خدمت ته کور وکړي، خدمت د میلمانو وکړي، خدمت د مسجد وکړي، د مسجد طالبانو، د مسجد امام و ملا صاحب ته په روژه مات هغه روژه مات ور واستوي. نارینه خو دې غافل په هغو خو کار مه لره، حب د دنیا اخیستې څنګه غرام پیدا کړي. ښځې دا احساس پیدا کړي چې د روژه مات وخت دی، مولوي صاحب که روم یو پلیټ هر څه چې دی خوري هغه ور واستوي، د مسجد طالبان ته یې ور واستوي. ډېر به د هغه امام د هغه طالبانو زړه در سره راځي چې ډېر ښې دعاوې به درته کوي. واقعیت هر ځای چې ما ملایي کړې د کومو ښځو چې د روژه مات پر وخت باندې یو پلیټ سره استول، تر اوسه پورې زما نه دي هېرې، دعاوې ورته کوم. حدیث نمبر اول بیا تر اتمه پورې صفحه 250 الترغیب والترهیب جلد نمبر 3. نو محترمینو خوندو تاسې هغه څه وکړئ چې الله جل جلاله په راضي کېږي. عمره د حبیب العجمي رضی الله تعالی عنه ښځه وه. دې به د شپې د خپل خاوند حبیب العجمي رحمت الله علیه راپورته کړي تهجد، خپل خاوند ته به ویل قم یا رجل، ولاړ شه خاوند، شپه تېره سوه، بین یدیک طریق بعید، په مخکې ډېره اوږده لار ده چې د قیامت او د آخرت لار ده، وزادنا قلیل، د سفر اسباب لږ دي، عبادت لږ دی، د آخرت لار اوږده ده، وقوافل الصالحین، د نیکانو خلکو قافلې ولاړې، موږ پاته سو. او دغه رنګه ربیع ادویه رحمت الله علیه مبارک رحمت الله علیها مبارک وایي د ماخستان لمونځ به یې وکړي، ښایسته کپړې او شیان به یې واغوستل، شپې به یې ولګوله، خاوند ته به راغله، خپل خاوند ته به یې وویل الک حاجتون، ضرورت لري جمعه خو به نه کوې؟ چې هغه بل جمعه کوم ضرورت مې شته، نو دا ورسره پاته سو. که به هغه ورته وویل چې یا، نو دی به بیا هغه د سینګار لباس ایسته کړي، د لمانځه په کادو کې به ودرېده، تر سهاره به په لمانځه باندې ولاړ. ملک کرمان باچا وایي د شیخ شاه الکرماني رحمت علیه و لور ته مرکه وکوله چې ستا لور راکړه زما زوی دپاره. شاه الکرماني رحمت الله علیه مبارک ورته 3 ورځې وخت راکړه. شاه الکرماني رحمت الله علیه په د مساجدو په مسجدانو باندې ګرځېده چې ته ودرېږه، کوم یو نیک څوک پیدا کړي، یو عابد
د الله دوست لور به هغه ته ورکړم، باچا ته به ووایم چې ما خو لور ورک. یو مسجد چې رالی فرعا غلامن، یو ځوان یې ولیدی ډېر ښه لمونځ کوي، په لمانځه کې ډېر خشوع او ډېر عاجزي ښکاره کوي. شاه الکرماني رحمت الله علیه مبارک ورته انتظار شو، ته ودرېږه دا ځوان وګوره چې دا څنګه ځوان دی، د الله دوست دی که د الله جل جلاله دښمن. ځوان کړه وړه چې ولیدل ځوان عابد دی. شاه ورته وایي یا غلام واده لرې؟ هغه ورته یا واده نه لرم. وایي واده ته دې شوق کېږي، واده کوې که نه کوې؟ داسې ښځه چې هغه قرآن وایي، هغه لمونځ کوي، هغه روژه نیسي، وهي جمیلة نظیفة عفیفة، ډېره ښایسته وي، ډېره پاکه وي، ډېره عفیفه وي، ډېره دینداره ښځه یې غواړې؟ هغه ځوان ورته وایي ما ته به داسې ښځه څوک راکړي؟ شاه الکرماني رحمت الله علیه مبارک وایي زه یې درکوم. شاه الکرماني رحمت الله علیه مبارک وایي دغه یو درهم در واخله په دې ډوډۍ رانیسه، دغه بل درهم در واخله په دې باندې دا د سلاتي اسباب رانیسه، پیاز دي، رومیان دي، پلانکی دي، او دغه درهم در واخله په دې باندې خوشبويي رانیسه. بس د لور نکاح ورسره وتړله، دغه دی ولیمه او دغه دی دغه د واده ولیمه ده، د واده ډوډۍ ده. بس ماښام ته شاه الکرماني رحمت الله علیه خپله لور د هغه ځوانو کور ته ورننه ایستله. هغه بیبي هغه لور چې و دې کور ته ورغله، په دې کور کې په یو کونج کې، دا کونج کې څه ډوډۍ پرته ده، وچه ډوډۍ پرته. هغه نجلۍ و دې خاوند ته وایي ما هذا، دا څه دي؟ نجلۍ ورته ځوان ورته وایي چې دا خو پیشلمي باندې ما خوراک وکړي، دغه لږ ډوډۍ پاته سو، دا مې کښېښول د روژه مات دپاره چې زه روژه مات پر وکړم. دا ځوان چې د نجلۍ ته وایي چې دغه ډوډۍ ما د روژه مات دپاره پرې ایښې ده. نجلۍ ورته زما او ستا ژوند نه سره کېږي. ځوان څه ورته وایي؟ وایي زه پوهېدلم چې ته د شاه الکرماني لور یې، ته چیرې زما په فقر باندې ګزاره کوې؟ نجلۍ ورته وایي نه، په دې وجه له کوره نه ځم، په دې وجه نه درته ځم چې ته فقیر یې، ستا و ضعف او کمزورې عقیدې په وجه ځم. ایمان دې ضعیفه دی، یقین دې ضعیفه دی. زه خپل پلار ته حیران یم، زما پلار زه څنګه تا ته په نکاح درکړلمه، زما پلار خو ما ته ویل داسې ځوان ته مې په نکاح ورکړلې چې هغه عفیف دی، هغه صادق دی، هغه د الله جل جلاله دوست دی. عفیف بنده خو هغه دی چې د الله څخه سوا پر هېڅ چا باندې اعتقاد او اعتماد نه کوي. تا خو په دا نیمه ډوډۍ باندې اعتماد کړی دی چې زه به ژوندی یم تر روژه ماته پورې به بیا دغه نیمه ډوډۍ خورم. ځوان ورته وویل انا عن هذا معتذر، زه عذر درته وړاندې کوم، ما معاف که. نجلۍ څه ورته وایي عذر زه څه کوم؟ یا به ستا په کور کې زه یم، یا به ستا په کور کې دغه نیمه وچه ډوډۍ وي. که دغه نیمه وچه ډوډۍ ستا په کور کې نو زه درته ولاړم، زما او تا ژوند نسو سره کولی. وایي هغه ځوان هغه نیمه وچه ډوډۍ راواخیستله، خیرات یې کړله. ښځې خو دغه وي، اهل د جنت خو دغه ښځې دي. زموږ خویندې خو داسې کورونه غواړي چې ډوډۍ هم مزدور ورپخوي، روژه ماته اوبه هم مزدور ورته راوړي. دا د خان لور بس ناست تیار وخوره تیار وڅښه. د قبر دپاره به څه کوې؟ خدمت وکړه د کور، کالي پرېوله د کور، دیګ پوخ کړه د کور، ډوډۍ پخه کړه، د کور خدمت وکړه. موږ د خو ښځې اوس په دې پسې ګرځي، داسې مېړه پیدا کړي چې هغه دا ښه ونازوي، دا ښه عصري کړي، د دې ښځې د ژوند سهولت ور برابر کړي. قبر خو هېر دی چې د قبر دپاره کم شی سهولت دی، کم شی ګټه کوي. روضة الریاحین صفحه 178 حقایت نمبر 2 192
الله جل جلاله دې زموږ خویندو د توفیق د خدمت ور نصیب کړي. الله جل جلاله دې نارینه‌وو ته توفیق د حسن خلق د ښو اخلاق ور نصیب کړي. د بدمرغه خویندې خدمت کوي، هر نه چې ماښام راشي که شربت لږ خراب په روژه مات، که خوراک لږ خراب بس نه یې مور ګوري نه یې خور ګوري چې ښکنځل په خوله ورځي هغه کوي. مسلمان خو د هغې هم دا ډول روژه ده لکه ستا تر تا ستړې ده، ته ولاړ شي په دوکان کې ټوله ورځ په لهو په لعب باندې ورځ د روژې تېره کړي، ماښام چې کور ته راشي سترګې دې بیا ډېره ډېره خښلي ځکه ستا روژه ده. نو څه دي چې روژه دي ته؟ نو الله جل جلاله دې موږ ته توفیق د خدمت را نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.